السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن دی 18 درس اتمه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه اووم ډول پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ده. پښتو ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. نو الله جل جلاله قرآن په عربي ژبه نازل کړی. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی سو د قرآن کریم د تلاوت ترڅنګ موږ د قرآن په معنا هم پوه سو. قرآن په موږ 5 حقه لري. لومړی حق یې دا ده چې ښه غوږ ورته ونیسو. دویم حق یې دا ده چې ښه تلاوت کړو. دریم حق یې دا ده چې په معنا یې پوه سو. موږ کله په معنا یې پوهېږو چې د قرآن په ژبه پوه سو. نو څلورم حق یې دا ده چې عمل ورباندې وکړو، او پنځم حق یې دا ده چې نورو ته یې ورسوو. نو د روزې میاشته روانه ده، نو له ځان څخه به مو دا پوښتنه وي چې ایا زه غواړم ختمونه ترسره کړم، او که غواړم په قرآن کې تدبر او فکر وکړم. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه اووم ډول پیژندنه ده په سورة النصر لومړی نمبر آیات، سورة النصر دوهم نمبر آیات. په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه اووم ډول پیژندنه وه چې موږ ویل د دال وروسته اسم که خاص وي نو د دال نه مخکې اسم هم خاص وي. نو دا زه څنګه کولی سم؟ اول به دا آیات تلاوت کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح. سورة النصر لومړی نمبر آیت ترجمه یې داسې ده: کله چې د الله جل جلاله مرسته راشي او بری در په برخه شي. نو زه ته راځم ګورم چې نصر الله ښه ده، او زه څنګه ترجمه کوم؟ نصر څه معنی؟ مرسته، او الله د الله پاک نوم ده الله. د دې دواړو اسمونو ترمنځ کومه کلمه راځي؟ دال راځي. ښه، اوس دا زه څنګه ترجمه کولی سم؟ مرسته د الله جل جلاله. دلته موږ وویل که چیرې د دال وروسته اسم خاص وي، یعنی د دال وروسته اسم خاص ده. ولې خاص ده؟ د الله جل جلاله نوم ده. نو مرسته هم خاص اسم ده. دا نصر یعنی مرسته ولې خاص اسم شو؟ ته به ورته وایې چې د دال وروسته که خاص اسم یې د دال وروسته شی و، الله جل جلاله نوم ده، خاص نوم ده، نو د دال نه مخکې هم دا هم شی کیږي، دا هم خاص اسم. قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه اووم ډول پیژندنه ده. لکه په تېر سلاید کې چې ما وویل د دال وروسته اسم که خاص وي نو د دال نه مخکې اسم هم خاص وي. دا اوس موږ څنګه کولی شو چې وپېژنو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. سورة النصر دوهم نمبر آیت ده، او ترجمه یې داسې ده: او ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، ته به ووینې چې خلک ډلې ډلې د الله په دین کې داخلیږي. ما دلته پیدا کو ګوري دین الله، دا زه اوس څنګه ترجمه کولی سم؟ دیني دین ته وایي، الله د الله جل جلاله. نو موږ دا څنګه ترجمه کولی سو؟ دلته د دو کله چې موږ دا ترجمه کوو دلته په منځ کې شی ورکوو د دال کلمه دین د الله. دلته موږ وویل چې د دال وروسته اسم که خاص وي نو د دال وروسته اسم څه ده؟ خاص ده. ولې خاص اسم ده؟ دا د الله جل جلاله نوم ده د نومونو. نو د دال نه مخکې اسم هم شی خاص وي. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دین څنګه اسم ده؟ دا خاص اسم ده. د نننۍ درس لنډیز په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه اووم ډول وپېژنده. سورة النصر لومړی نمبر آیات، سورة النصر دوهم نمبر آیات. نو ما دلته سورة النصر راوړی. د ټولو څخه مې دا هیله ده چې سورة النصر له پښتو ترجمې سره وګورئ. لومړی اسم معلوم کړئ. تاسې اسم څنګه معلومولی شئ؟ اسم هغه کلمې ته وایي چې معنا لري او په زمان پورې تړاو نه لري. نو کله چې اسم مشخص کړل د هغه ډول معلوم کړئ. ډول یې څنګه معلومولی شئ چې دا عام اسم ده که خاص اسم ده؟ موږ تاسې ته نه دی خاص اسم ډولونه وویل. لومړی ډول تر اووم ډوله وګورئ چې
آیا دلته ستا که چیرې دا اووه ډولونه یې نه درلوده هغه عام اسم ده. نو نن موږ انشاءالله وکولای سئ چې د خاص اسم اووه ډولونه پای ته ورسوو. بیا هم که چیرې تاسې په دې اووه ډولو کې پوښتنه وکولای سئ چې ماته یې کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.